سلامونه ملګرو، ستاسو ورور عبدالغفور غفوري مو نن مې درته یو داسې کوډ راوړی دی چې تاسو چاته چیلنج ورکئ، کوډ به ورته وښیوئ خو هغه به یې نشي کولی چې دا کوډ خلاص کړي. نو داسې چیلنجي کوډ دی. د دې لپاره چې دا تاسو دغه چیلنجي کوډ خپل موبایل ته ورکړئ، د دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت دی. د اپلیکیشن لینک ما تاسو د یو یوټیوب چینل په ډسکرپشن او د فیسبوک چینل په کمنټ او د ویډیو د پاسه درکړی دی. د هغې ځای تاسو ښه په اسانه طریقې سره دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. نو اول ځل دپاره چې د اپلیکیشن ته خلاصوئ، راځو اپلیکیشن ته. کله چې تاسو خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړه نو دغه به اوکې کړئ. دغه چې خلاص کړئ، کله دلته به تاسو یو پین کوډ ورکړئ، 4 وارې به کوډ ورکړئ. کوډ هم چې ورکړئ هغه کوډ به بیا ورکړئ. کله چې دغه اپلیکیشن کولاو کړه، دغه اپلیکیشن دقسې راځي. د دې دپاره به دغه کونج کې چې 3 نشانې دي دغه به اوکې کړئ. دغه 3 نشانې مو چې اوکې کړي، دغه کې به دا سیټینګ اوکې کړئ. سیټینګ چې د کله اوکې کړه، راځي ټیپي لاک ټیپي، دغه به اوکې کړي. دغه چې د اوکې کړه، دې کې تاسو هر یو کوډ خوښوئ. هاور ان د منټ، یعنی د موبایل ساعت چې کوم دی، دغه ټایم چې کوم دی، ټایم به ورکړئ څو بجې دي، او منټ یعنی منټونه به ورکړئ چې څو منټه دي. خو که هر یو خوښوئ، زه راځمه بیټرۍ پکې خوښومه. لاندې ځو بیټرۍ ان د بیټرۍ، یعنی بیټرۍ چې څو فیصده ده هغه به کوډ به 2 وارې ورکړي. خو زه ورکوم بیټرۍ ان د منټ، یعنی زما موبایل کې دغه ورکومه. ګوره ګرانو دوستانو، زما موبایل کې د موبایل د بیټرۍ څو فیصده چارج دی او څو منټه دي، هغه ورکومه. دغه به اوکې کړي، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دا هم چې کله اوکې کړه، را به شئ لاندې، د سیټینګ کې به لاندې راشئ، لاک افتر سکرین آف، دغه اپشن تاسو ته ښکاري، دغه به اف کړئ. دا هم چې کله اف کړو نو تاسو موبایل کې سیټینګ وشو. نو زه ورځمه ورڅو اپلیکیشن یې لاک کومه. اول راځمه ګالري لاک کومه، ګالري لاک شوه. ورځمه ورپسې اوس یو څو اپشنې نورې لاک کومه. فیسبوک لاک کومه، فیسبوک مې لاک کړه. هر یو شی چې تاسو خوښوي، میسنجر مې لاک کړه، دغه څو پکې ما لاک کړه. نو اوس راځو ګالرۍ ته د موبایل. کله چې و د موبایل ګالرۍ ته رالی، ګالري خلاصو، نو هغه کوډ رالی. دا اوس څنګه به خلاصوئ؟ زه ورکومه. زما د موبایل د بیټرۍ چارج چې دی 4 فیصده چارج دی او 40 منټه دي. 40 مې ورکړه ورپسې. دا دې ومکته، ما ګالري خلاصه شوله. همدا شانتې اوس تاسو چاته چیلنج ورکړئ چې زما دا کوډ مې درته وښوده، د هغې په مخکې دغه کوډ کولاو کړئ 4 دا چې دې ورکړه د هغې په مخکې دې کولاو کړم. اوس ګوره 1 منټ واوښته، ورځو فیسبوک ته، فیسبوک کولاوم. نو اوس دلته ورکومه 4 مخکې مې 40 ورکړه، اوس 48 دی. که زه اوس 40 ورکړم کوډ نه خلاصېږي. خو که 4 48 اوس ورکړمه، ګوره ماته کوډ خلاص شو. نو ګرانو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوي نو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو انټرنیټ زده کړه دا سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان خامخا کلیک کړئ، او زموږ د فیسبوک چینل پښتو انټرنیټ زده کړه دا هم لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، او د لا زیاتو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. مننه.